الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الیکټریک ورک ان پښتو ملګرو نننۍ ویډیو کې را سره یو سیلینګ فین پروت دی چې د چت پکې دی د دې د کپیسټر کنیکشن وکاو یعنی زموږ سره چې کومې ډیمرې دي موږ ورته ډیمر وایو په عام زبان کې د دې کنیکشن وکاو نو راځئ تاسو ته اول د دې کپیسټرو دغه ښایو دا ویلیو ګورئ دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره 3.5 یو ایف دی 3.5 یو ایف څه شی 3.5 یو ایف دی په دې کې زموږ سره 2.5 مي 4.5 مي په دې کې بیسټ چې کوم دی 3.5 دی خو که تاسو استعمالوئ نو تاسو دغه هم استعمالولی شئ 2.5 مي استعمالولی شئ 4.5 مي استعمالولی شئ خو زیات تر 3.5 چې کوم دی د چت د پکې دپاره صحیح دی نن سبا نوي کم پکې چې راغلي دي د هغې دپاره 2.5 کافي دی او بیسټ ښکلې کارکردګي ده او د هغې ښکلی کار دی چې په هغې باندې ښه ښکلې چلیږي خو که زموږ سره زاړه پکې یا چېرته مخکیني پکې نو د هغې دپاره لکه درانه پکې چې کومه دي د هغې دپاره تو بیا 4-5 لګولی شي زیاتتر خلک دا کوشش کوي چې کپیسټر یعنې کنډکسر هغوی دا وایي چې موږ به ورته دا غټ ولګو نو دا به موږ له بیا ښکلی کار کوي او صحیح کار به کوي لیکن دا طریقه چې کومه ده دا غلطه ده او دا سوچ غلط دی د دې سره د دې څه تعلق نشته البته لږه سر پرې باسي په هغې باندې به هم زه بیا یو ویډیو را جوړه کړم ګورئ د کپیسټر او د سیلینګ فین د چت د پکې کنیکشن چې تاسو کوئ نو تاسو ته به عموما چې کومه دی 3 تارونو والا او 4 تارونو والا کنیکشن یې راځي یو 4 تارونو والا کنیکشن دی او یو 3 تارونو والا کپیسټر سره کنیکشن دی دا کنیکشن چې کومه دی دا 3 تارونو والا دی نو 3 تارونو والا کنیکشن کې همیشه چې په 4 والا باندې به هم زه یو ویډیو بیا را جوړه کړم 3 تارونو والا کنیکشن چې دی په دې کې به همیشه 3 تاره چې کوم راوتي په هغې کې به 2 تارونه یو شانتې وي لکه ګورئ یو به سور تار وي او یو به صحیح 2 به توري یا به یو به توري 2 به سرۍ یا به یو زیړی دغه شانتي او 2 به سرۍ مطلب 2 کلرونو والا یعنی 2 رنګونو والا کم تارونه چې کو هغه سوري توري کو هر څنګه 2 کلرونو والا هغه د صحیح د کنډکسر تارونه یعنی د کپیسټر تارونه او دا یو چې پکې کمی کو هغه زیړی کو توري کو سپینی کو هر کلر کی چې یو رنګ والی نو هغه به صحیح هغه زموږ سره ډایرکټ تاري نو ګورئ بیا په دې کې یو بل لاجیک هم شته مطلب په دې کې زیاتره خلک غلطیږي چې پکې د کم طرف ته تاویږي نو هغه به صحیح هوا کوي ګورئ دا ډنډه نه دا چې کله دې سیټ ته تاویږي که نه داسې اینټي کلاک وایز نو دا پکې به څه کېږي دا به زموږ سره داسې تاویږي پکې لاندې پکې پره چې تاوی هغه به داسې کلاک وایز یعنی دا به ښی سیټ ته تاویږي او دا دغه چې دی دا هینډل نو دا به کم طرف ته تاویږي دا به ګس سیټ ته کو دا پکې ښی سیټ ته تاویږي او دا شیز ګس طرف ته تاویږي نو دا بیا غلط دی غلط څنګه دی غلط داسې دی چې دا بیا تاسو کله د دې دا کنیکشن کوئ او دا وکئ ویې لګوئ نو دا به بیا چت ته هوا کوي او لاندې به تاسو ته هوا نه کوي نو ګورئ زه راځم او د دې دا کنیکشن تاسو ته کوم ګورئ دا زموږ سره 2 تارونه دي چې دا ما دې کپیسټر ته ولګول څه شته دې کپیسټر ته دا یو تار مې هم دې ته ولګو او دا بل تار هم مې هم دې کپیسټر ته څه کو ور ولګو دا ورته زه لګوم ګورئ او دغه تاسو دا وینئ ښه نو ملګرو د دې بل سیټ دا تار چې دی دا هم زه ور ولمه ګورئ ښه دا مې دې ته ور وستو دا زه داسې عرضي ور ولمه تاسو ته صرف د ښودنې دپاره چې دا به تاسو په دې طریقه باندې ور ولئ بیا وروسته چې دی نو دا زه صحیح کوم تاسو بیا اوس وینئ بیا چې زه دا په کومه طریقه باندې او څنګه ور ولم ګورئ زموږ سره یو دا تار پاتې شو ګورئ ښایي موږ سره 2 د کپیسټر دا تارونه ورله دا مې دې ته ور وسته کوم چې د پکې نه راغلي دي زموږ سره یو دا تار پاتې شو یو دا ډایرکټ تار پاتې شو او دا بل تار زه راخلم ګورئ دا هغه تار دی کوم چې ډایرکټ راغلی یې تاسو کتی شئ دا د بجلۍ تار کوم چې تاسو دا بره بجلۍ په چت باندې دا تاسو کله لګوئ د هغې نه چې کوم تارونه راځوړند شوي هغه به دقه شان 2 تارونه وي نو ګورئ دا اوس زموږ سره 100 تارونه پاتې شو
درې تارونه پاتې شو سو درې تارونه او دوه تارونه څه شو هغه دی ډیمر ته ولګېدل یعنی کپیسټر ته ولګېدل کنډکسر ته ولګېدل دغه کپیسټر ته نو ګورئ دا تاسو وینئ دوه تارونه دې ته ولګېدل او یو تار همدا شو دا پاتې شو او دوه تارونه دا دي نو د دې درې واړو تارونو کنیکشن به مونږ کوو ګورئ د کپیسټر تاسو دې ته وګورئ د یو تار له پکې دا غوټه ورکړی شوي دا تاسو وینئ دې تار له پکې غوټه ورکړی شوي دا ولې چې مطلب د دې دوو تارونو نه دی یو تار به د دې ډایرکټ سره لګي دا کم تار چې دی پکې نه راووتو که نه یو تار به د دې ډایرکټ سره لګي یو د دې ډایرکټ سره ولګېدو او یو به د کپیسټر سره ولګي لکه که د دې سره یې لګي او که د دې سره خو دا اوس د دې نه تاو شوی مطلب دا د کپیسټر مین تار دی دا چې زه دې سره ولګوم دا به صحیح تاویږي که زه د دې بل سره ولګوم نو دا به الټه طرف ته تاویږي ګورئ ښه دا زه لګوم نو بیا تاسو ته دې دا کنیکشن ښیم او طریقه کار ته ښې پکې د چې کوم ښه نو ملګرو ګورئ دا زموږ سره دوه تارونه دي که نه نو یو تار مې د ډایرکټ له ورکو او یو مې د کپیسټر دی له ورکو نو زه اوس دا چالو کوم او تاسو ته یې ښیم چې دا څنګه کار کوي ښه نو ملګرو سوچ مې ورکو او دا زه اوس نیسم نو تاسو ګورئ چې دا څنګه تاویږي ښه راښیې انې که دې ملګری شي دا اوس کم طرف ته تاویږي دا اوس ګس طرف ته یعنی انټي کلاک وایز تاویږي نو دا څه شی دی دا اوس غلط دی نو اوس مونږ څه حساب وکړو مونږ داسې حساب وکړو په نیکه دې ملګری شه چې دا یو تار نه دی دا یو تار ګورئ دا کم دا ډایرکټ تار چې دی دا کم چې د بره نه راغلی و دې سره به مونږ څه حساب وکړو دا به مونږ د دې کپیسټر د دې تار نه به رالرې کړو او د دې بل یو سره به ولګو لکه اول مونږ دې طرف ته د کپیسټر دې یو طرف ته لګولی و او اوس پې رالرې کړو دې یو طرف ته به یې ولګو چې دې یو طرف ته یې ولګو نو دا به زموږ سره داسې طرف ته تاو شي نو دا به صحیح نو زه دا اوس لګوم ښه په پراپر طریقې سره او بیا یې چې دی نو تاسو ته څه کوم بیا تاسو ته چې کوم ښه نو ملګرو دا دوه تارونه دي تاسو دې ته ګورئ ښایي دا یو تار به دې طرف ته ور ولګوم او دا بل به دې طرف ته دا چې کوم دی کنیکټر دی د دې په ذریعه باندې دا مونږ لګو څنګه چې تاسو ته ما مخکې وي هغه شانتې دې کنیکشن کوو نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ دا چې دی دا زه په کنیکټر کې ورکوم نور چې دی ساده قشن کنیکشن دی تاسو ته چې ما څنګه وښوم په هغه طریقه باندې تاسو د چت پکې کنیکشن وکړئ هغه ښه صحیح طریقه ده او ښه صحیح کار وکړئ ګورئ ښه دا زه لګوم دې ته تاسو وینئ یو طرف ته ما ولګوم دا د کنیکټر د استعمال مونږ د دې لپاره کوو چې د دې صفایي او ښکلیوالی راځي نو د دې وجې نه مونږ د دې د استعمال زیات کوو ګورئ ښه دا ما د تار یو ټوټه راواغسته چې مطلب ما نه دا زګیم خو لږ ونیسي او صفایي پکې راشي په دې کار کې نو ګورئ ښه زه څه کوم کټ کوم تاسو دا ګورئ ویډیو ته ګورئ چې زه څه کوم او زه په کومه طریقه باندې کار کوم نو هغه غوټې والا طرف چې دی دا غوټې والا دا زموږ سره صحیح دا همیشه زموږ سره صحیح لکه مطلب چا چې پرېښیي که نه کاریګرانو نو هغوی د دې لپاره دا پرېښیي چې دا زموږ سره کلاک وایز تاویږي او زموږ سره په صحیح طریقه باندې کار کوي نو هغوی د دې لپاره د دې دغه ورویستی وي او د دې دا کنیکشن یې د دقې دپاره کړی وي نو راغلو شو په دې کې زما سره دا دا سلوګان پراته دي دا سلوګان دا به زه په دې کې ور واچوم دا ویډیو لکه زه په قلاره قلاره سلو د دې وجې نه جوړوم چې تاسو په صحیح طریقه باندې څه شئ پوه شئ ویډیو به لږه اوږدېږي هغې خفه کېږئ ما خو مطلب چې هنر زده کړې نو لږه سخته به تېرې پوه شوې ګورئ ښه دا تار زه دې ته ور واچوم تار ما ته ور واچو او دا مې دې له ور وست وینئ اوس به تاسو وایئ چې تا خو دې له بل کلر تار ور وستو او دا دې څه حساب کتاب وکړو نو ګورئ دا تار او دا تار دا څه شو
دا زموږ سره یو ځای شو ورېږه ها لږ څه ده دا دواړه تارونه مونږ یو ځای کړه دا مو یو ځای کړه که نه دا اوس هغې کپسټر هغه تار ته دا یو میلاو شو اوس راځو دې به دې ولمس لو ورکوو بیا پې زه تاسو پویه کوم بل یو ته مې دا دې سلو ور واچوه ګوره یو ته او دا به اوس دې کپسټر له اوبو ور ولو دا تار مې ولم ور وستو او هغه یو مونږ ور وستې نو څنګه چې تاسو ته مه ووي زموږ سره یو دا وشو یو دا وشو دا یو مونږ څه چل وکړو لکه دا په اصل کې ډایرکټ تار دې ته راځي څه شی شو ډایرکټ تار خو د دې دا ټوکړه ما د دې سره یو ځای کړه ځکه چې دلته دا دواړه په دې ځای پسې یو ځای کې نو دا بیا څه کوي په ګرانه باندې ورځي نو مطلب لږه مساله جوړوي د دې وجې نه ما چې دی دغه تار مې د هغې له ور وستو نو اوس به داسې حساب وکړو دا دوه تارونه زموږ سره پاتې شو دا به اوس مونږ په دې کنیکټر کې یو ځای کړو زه لږ دغه تاسو ته ښیم ګورئ دا کنیکټر دی دا د یو تار شوی که په دې کې تاسو هر یو له ورکوئ هېڅ څه مسله هم نه کوي په دواړو کې به دی څه کوي تا له ښه ښکلی کار کوي تا به ښه ښکلی چلیږي نو ګورئ دې خو وګورئ ښه دا زه کلکوم او یو پوینټ تاسو ته ښیم دا تار ترې راکولی شو واپس یې لږ سپینوم کله چې دا تاسو دې کلک کوئ که نه نو بیا به ورته داسې لږ زور وکړئ ډېر نه لږ زور به ورته وکړئ چې مطلب کلک شو که نه دی ښه اوس راځو او دا یو تار پاتې شو مطلب یې تاسو وینئ دا تار پاتې شو نو اوس به دا دې له ور ولو ورئ ښایي دا یو مو دې له ور وستو او زموږ دا کنیکشن کمپلیټ شو نو اوس دا نور سره زه ور ولیم لکه پسټر هم ښه ښکلی دلته کلکومه تاسو هر سره په ویډیو کې کتی شي ښه نو ملګرو د دې دا سویچ ما ورکړو تاسو ته خو نور کنیکشن چې کومه دی په ویډیو کې تاسو وکتو نو اوس راځو او تاسو ته دا چې کوم نو زه بټن راوړم ګورئ ښایي تاسو وینئ چې دا اوس څه کېږي کلاک وایز تاویږي او په څومره ښکلې طریقه باندې دا کار کوي او تاویږي نو په دغه طریقه باندې چې کومه دی د سیلینګ فین کنیکشن تاسو کولی شئ په خپل کور کې ښه په اسانه باندې ځکه دې کې دونه څه نشته او ګران پکې مطلب په یو کار هم ګران نشته خو چې تاسو څه کوئ د زده کړې کوشش وکئ او زه به تاسو ته ښیم نو تاسو مهرباني وکئ دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې نور د هم څوک څه پیدا واخلي او ما اجازت راکئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان